په ادبي ارزښت کې هم دا سبق تر ټولو جامع او ښکلی دی. هم یې د معنا خوا قوي او هم یې ظاهري او شعري قالب ښکلی دی. تر خوشحال خان د مخه پیر روښان د مکتب شاګردان په خپلو اشعارو کې معاني روزي، مګر د هغو شعر ښکلی او د هنر په ګېڼه منظم نه دی. مثلا د صوفیانه شاعرانو دا عقیده ده چې د خدای تعالی نور په هر ځای کې تجلی کوي او وحدت په کثرت بدلېږي. د خدای تعالی په هر ځای کې ستا. دا مطلب میرزا انصاري چې د پیر روښان مریدو داسې ویلی د کثرت په بازار راغی په هر ځای کې د مکین دی. خوشحال خان هم د مطلب په داسې ادبي پیرایه ادا کړی دی چې هم یې مقصد لري دی او هم یې الفاظ ښکلي او هم هنري ارزښت لري. لکه راشه وغړو سترګې د جهان ننداره ګوره، راشه وغړو سترګې د جهان ننداره ګوره، چې ښایست لري د ستورو د اسمان ننداره ګوره. د دې خپل وجود په باغ کې په هر شان ننداره ګوره، وهر ګل ته چې نظر کړې د باغوان ننداره ګوره. په تخیل کې هم دا سبق ډېر ښه دی، خورا لوړ او د نزاکت ډک شاعرانه تخیل پکې شته. په خپله خوشحال خان او نور شاګردان یې د تخیل خاوندان او قهرمانان دي او کله کله ابتکارونه هم دي. مثلا شاعرانو د معشوقې د مېلمستیا لپاره ډېر ډول ډول تخیلونه کړي دي. چا د زړه کې کباب ورته ایښی دی او بعض شاعران په دغه باب کې یو له بله څخه مضامین را نقل کوي، خو کوم ابتکار نه لري. د خوشحال خان زوی یا عبدالقادر خان په دې موضوع کې یو نوی مضمون پیدا کوي او کله چې د عشق په دنیا کې سړي اوښکې تویوي هغه په دې ډول یوه یاقوتي مهماني بولي او وایي سړي سړي اوښکې مې پر مخ عبدالقادره، سړي سړي اوښکې مې پر مخ عبدالقادره، نن و یار ته د یاقوتو مهماني دي. شاعر او ادیب خوشحال خان پښتو شعر ترخان د مخه. هغه وخت خوشحال خان په دنیا کې ادب په پښتو ژبې ته یو مخلد او جامد خدمت کاوه. په دغه وخت کې د پښتو ژبې ادب ډېر محدود و. د پښتو د ادب د ژوندون تاریخ درې برخې لري. لومړی دوره خورا ابتدا څخه بیا تر 9 هجري قرن پورې ده چې په هند کې د مغولو په ایران کې د صفوي کورنۍ پاچاهي وه. تر دغه د مخه د پښتو اشعار ټوله طبیعي او غیر مصنوعي وه او هغه سندرې او نارې وې چې د طبیعت تر اثر لاندې به پښتنو ویلې. دا تن نارې لنډۍ سفري بدلې او نور اقسام چې اوس هم شته دغه اثر ادبي اثار دي. دوهمه دوره چې د مغولي بابر او د هند د پښتنو پاچاهانو لودیانانو له اخره عصر څخه یعنی 910 هجري څخه بیا تر 1000 هجري پورې رسیږي. دغه او یا اتیا کال د پښتنو شعر نیم مصنوعي دی، یعنی نه پوره پر زاړه حال طبیعي دی او نه پوره د صنعت او عروض او قافیې تر اثر لاندې سوی دی. په دغه دوره کې ډېر ادبا او لیکونکي شته لکه اخوند درویزه د ننګرهار، شیخ مالی یوسفزی، اخوند قاسم ملا الب هوتک، کریمداد بایزید یعنی فیر روشن چې د دغو ټولو اشعار نه پوره عرضي او نه پوره طبیعي دي. درېیمه دوره د پوره عروضي او مستوعي اشعارو ده چې پښتنو ادیبانو خپل شعر پر عروض او قافیه او فنونو د بلاغت پر برابر ویلی دی او له دغه عصر څخه چې اوس 350 کاله کېږي د پښتو اشعارو عروضي دوره شروع شوې ده. په دغه دوره کې تر خوشحال خان د مخه میرزا خان انصاري او ورزاني او دولت واصل او قلندر تیر شوی ده چې خان په خپل ذکر کوي د میرزا دیوان مې وماند په ګوډۍ مسخره مې ارزاني خوشکې زمن کړ. خوشحال خان د ادبي مکتب مؤسس. تر خوشحال خان د مخه که څه هم څو تنو عروضي اشعار ویلي دي مګر هغه خدمت چې خان پښتو ته کړی دی او په دغه انداز ډېر اشعار چې ده ویلي او پرې ایښي دي له نورو څخه نه دي لیدل سوي. د ده اشعار تقریبا 40,000 بیته ته رسېږي او هغه انقلاب چې د پښتو ژبې شعر ته ورکړی دی نو دی هر کله په حیث د مؤسس او پلار د پښتو شعر منل کېږي. تر دې وروسته چې ټول اتباع راغلي د په فکر او ډول کې د مقدار دی د دې نسل څخه نور مقتدر ادیبان هم پیدا شوي دي چې موږ به پر خپله موقع ذکر وکړو. شعر او شاعري د انسان په خټه اخلي شوې ده او ادب د انسانیت یو لوی او مهم جز دی. لکه ارسطو د یونان فیلسوف چې ادب د پیرت محاکات او نقل د انساني تاثیراتو بولي، دغسې هم د پښتو ادب ټول پر دغه کلیه باندې بنا شوی دی.
خاص به د خوشحال خان خټک ادبیات او آثار ټول حکی له هغو ذهني تاثیراتو څخه دی چې ماحول او محیط د په زړه کې کرله. د فطرت ترجمان او د طبیعت ویونکې ژبه ده. هر څه چې ویني هغه په ښه ډول په وینا تصویر کولی سي. خوشحال خان په هر راز شعر کې قوي لاس لري. عشقي، اجتماعي، فلسفي، وطني، اخلاقي او حماسي اشعار ډېر لري. د انساني فضایلو د پښتونولۍ د ښېګړو په بیان کې خوشحال خان یو پوره مورالیست، اخلاقي او ریالیست یعنې حقیقي ادیب وایي. په نقد او ادبي شجاعت کې هم ساری نه لري. په دنیا کې د خیالیت او ایدیالیزم هم دومره جګ دی چې لږ نور څوک پسې رسېدلی سي. خوشحال خان مؤسس د هغه ادبي مکتب دی چې وروسته ټولو د پښتو ویونکو او ژباورو خلکو د تقلید کړی دی. د خپل سبق استاد دی، نو ځکه موږ ورته د پښتو پلار ویلی سو. ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کړ، ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کړ. د پښتو ژبه به اوس په آب و تاب شي، د پښتو ژبه به اوس په آب و تاب شي. د فکر قهرمان د شاعر او ادیب نظر ته نورو رسا دی. هغه چې شاعر ویني هر څوک نه ویني. په پسرلي چې سره او زرغونه ګلان له مځکې څخه راوځي، وګړي خو دا ګلان د رنداري او خوند په سترګه ویني. نشاط او خوښي ځینې مومي، مګر شاعر عبرت ځینې اخلي او ګوري چې دا خاوره چې نن ګلان ځینې غوړېږي پرون د کوم انسان د وطن خاوره وه. دا فکر په شاعرۍ کې خورا زول دی. هر چا څه پر ویلي دي. ابوالعلا معري په 409 هجري کې د عربي مشهور فیلسوف ژبور وایي، یعنی قدمونه پر مځکه ورو ورو ږده چې دغه مځکه زموږ د نیکونو بدلون او اجساد دی. دا د اتباع ترمنځ تور او د فکر توافق دی. عمر خیام بلخیام دغه مضمون ښه ویلی دی. हर सब्ज़ कबर कनार जोए रस्तास्त कोई जल फरिश्ता रोए रस्तास्त तावर लबी सब्ज़ पा बख्वारी तन नन है कान सब्ज़ा ज़खाक लाला रोए रस्तास्त सारी हम वही ची यो रज़्मी तर खस पर मज़क वोहल दाग ज़निया गई कज़नहार अगर मर्दिया हस्ततर के चश्म व बिना गोश वरो यास्तो सर हिंदुस्तान मशहूर अदीब गालिब दलवी हम दा मज़मून दा से वही सब कहान कुछ लालो गुल नुमायान हो गए खाक में किया सूरतीन हो गए कि फनहान हो गए. یعنی په خاور کې چې خلی بدلونه فرسوي دي له هغو څخه لږ اوس د غاټوي په شکل راوتلي دي. د خوشحال خان زوی عبدالقادر خټک هم دا مضمون په پښتو داسې ویلی دی: قدم په ورو ورو په احتیاط ده چې تورې خاورې خلی رایونه دي. پر دغه موضوع به مو اوږده څېړنه کړې وای، مګر اوس په دغه قدر اکتفا پښتون خوشحال خان هر ملت ځان ته ځینې خواص او مزایا لري چې هغه نمایه د افتخار د دوی. د هر ملت په سیکولوژي یعنې روحیات بیل دي او اخلاق او دودونه یې له نورو څخه بدجلا دي چې په هغو سره پېژندل کېږي او په هغو اخلاقو سره لوړېږي یا ښکاره کېږي. د علم روح پوهان خو دغه اخلاق او مزایا او ملي خواص د ملتو د ژوندون سټه ګڼي او وایي چې هیڅ ملت بې له خپلو ښېګڼو ژوندی نه پاتېږي. پښتون خو یو اصیل ملت دی او هر کله په خپلو ښېګڼو ژوندی دی. د پښتون ملیت او ملي خواص ټوله پښتنوالا بولي او په پښتنو کې پښتنوالا مخصوصه اصول او قوانین لري. د پښتو لار د پښتنو زوړ اجتماعي میراث دی. پخوانیو پښتنو ټولو تر دغو اصولو لاندې ژوند کاوه. خوشحال خان خو د پښتنو ادیب دی، نو د ده کلام هم د پښتنوالۍ ډک دی. د پښتنوالۍ خواص او مزایا خورا ډېر دی چې جلا کتاب غواړي، مګر موږ دلته د خوشحال خان د وینا د پښتنوالۍ خوا ښکاره کوو. اول پښتون خو فطرتاً په اخلاقو او اجتماعي کې عاجز دی او بې ځایه کبر نه لري، مګر دا تر هغه وخته پورې چې څوک د ده پر حقوقو تجاوز ونه کړي. د پښتونوالۍ حکم دا دی چې پښتون پر ځان باندې د بل تعرض نشي منلی. خوشحال خان دا د پښتو لار داسې کوي: که په توره یې جواب ورکړي مردي ده، که په توره یې جواب ورکړي مردي ده چې وجود دې څوک ازار کاندي پچو. دویم په ګرانو چارو او مشکلاتو کې ټینګار او ثبات د پښتونوالۍ لوری رکن دی.
پښتون سر بیلی مگر میدان نه پریږي. خوشحال خان په خپل هم د دې میدان زمری دی او د اویا کاله په پښتونواله د ډېر ناورینو سره د زمري په څېر مقابله کړې ده. دی وایي په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره، په جهان د ننګیالي دي دا دوه کار، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. دی دومره پر ځان ویسا او اعتماد لري چې فقط ځان د ټولو مصایبو په مخ کږۍ کې کافي لري. د مزریو مړنتوب په لښکر نه وي مټې هر کله یوازې په خپل ذات شي. دی د مقصد په لار کې تر دې حده د زیار طرفدار دی، تر مطلوبه پورې شرط د رسېدو دی که تمامه لاره په وینو سیالو ده. پښتون د هر راز مشکل په مقابل کې نه ښایي چې د همت لار پرېږدي. که اسمان دی د مزري په خوله کې ورکا، د مزري په خوله کې مه پرېږده همت. خوشحال خان د مغولو په مقابله کې ډېر ټینګار وکړ، په پای کې چې د هغو په لاس کې هم د پښتونولۍ غرور او د نفس لوړتیا د هغو ظالمو نه کړه ورماته، بلکې د بدخانې څخه د مغولو هم خپلو زامنو ته ډاډ ورکوي. دا د حماسي افکار دلته ښه څرګندېږي چې تاسې دا منظور مکتوب ولولئ. په مردن پروادار نه یم، په زندان پروادار څه یم. اشرف خان دې راته ښکلی څه خو خوښ په خط د ده یم. 5 میاشتې یم په بند کې بابا ډېر ډاډه په زړه یم. زوی ما خو غم د تا کړ چې ته ښه یې زه خو ښه یم، چې په لک سره سر باسي په همت کې هغه زه یم. دا مکتوب په بند کې خان د خپل زوی اشرف خان په جواب کې لیکلی دی. خوشحال خان هغه زړه چې د مشکلاتو په مخ کې ولویږي د سره زړه نه بولي. واړه زړونه په راغت وي په ښادۍ کې، واړه زړونه په راغت وي په ښادۍ کې، چې په غم کې مردانه سي زړه هغه. دریم رښتیا. په پښتونواله کې رښتیا ډېر اهمیت لري. دروغجن ته پښتون نه ویل کېږي. خوشحال خان د رښتیا په لار کې و هر راز تاوان ته ولاړ و. که څه هم په رښتیا کې خلک د ده سره مرسي کوي مګر دی ته رښتیا نه تېرېږي. وایي چې ځوان وم دا یم زوړ سوم په رښتیا خبرو، چې ځوان وم دا دی زوړ سوم په رښتیا خبرو، علم د ځان دښمن کړم که دا عیب هم دې وسي. خان د دروغجن خوله اصلا خوله نه بولي. د په مذهب او د پښتونوالۍ له پلوه خوله هغه ده چې رښتیا وایي، چې دروغ تر خوله وباسي کله خوله ده، چې رښتیا تر خوله وباسي خوله هغه ده. ننګیالیتوب او مېړانه. ننګ او مېړانه هغه شیان چې د پښتونوالۍ ولې پکې ولاړ دي. که دغه نه وي پښتونواله هم قطعا نسته. پښتون د ننګي پر لار سر ورکوي اما بېننګي نسي منلی. په تور توپک ویشتلې راسي د بېننګۍ احوال دې مه رازمینه. د پښتونوالۍ د مزایت او د پښتنو دا خاصیت هغه ملي ممیزه چې د دوی ثانوي طبیعت ګرځېدلی دی. د پښتون ژوندون چې په ننګ او پښتو مېړانه نه و داسې ژوندون نه بولي. ورځه تر دکن تیر سا د بېننګانو تر ژوندون ښه دي مرګونه. خوشحال خان هم د ننګي د لارې لیونی دی. د کلام د پښتونوالې دا خاصیت په ښه ډول تشریح کړی دی. د پښتو د مېړانې حقیقي معرض دی لکه چې وایي ننګیالي د ننګ لپاره په هر څه لګوي اور، سر په باد د سړي پرېوځه چې نه وي ژوندون نور، چې په نام و ننګ اړ نه وي کتل ژوی مخ یې تور، سر په دار لږ سوی ښه دی نه لږ سوی پر پیغور. د ننګ سره دا تړلې ده چې د سړي همت به لوړ وي او تمه به نه لري. خوشحال خان هم د پښتونوالۍ د ننګ په دنیا کې ډېر مستغني دی. د ده په نظر خپله غل قدر د سلطنت هم ښه ده چې سړی شنو وي اسخم په وخت دا وړي، چې سړی شنو بي اسخم په وخت د اوړي. بادشاهي د اورنګزیب زما غړکه. خوشحال خان د پښتونوالۍ د زړه عظمت او په هند کې د لودینانو او سوجي پښتنو د شاهنشاهۍ فیاد هر وخت د حسرت او اوښکې تویوي او پښتنو ته د خپلو ورکو اخلاقو او ښېګړو توصیه کوي. د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه او بادشاهان شپږو پیړۍ هسې بادشاهي وه چې په دوی پورې
شپږو پیړۍ هسې بادشاهي وه چې په دوی پورې درست خلک و حیران یا هغه پښتانه نور و دا څه نور سول یا د خدای دی اوس دا هسې شان فرمان فت په پښتو کې یو جامع کلمه ده چې لول لمن لري پښتون پر خپل پت سر ورکوي خان وایي سر د درومي مال د درومي پت د نزي سر د درومي مال د درومي پت د نزي د سړي د چاري کل خوبي په پتا د سړي د چاري کل خوبي په پتا یا چې د نن په چانو نر نه دی خوشاله چې د نن په چارو نر نه دی خوشاله کوي نر ویني پسترګو هم ماده ده یو وخت د خان خوی چې نظام یې نوم مړ سو خان د مرثیه په 602 مخکې ویلې وه اما ډېر افسوس کوي چې دا زلمی کش کې د نن په لار کې مړ وی ولې چې دا دلت مرګ د پښتانه لپاره پیغور دی کش کې ځوان د پښتانه په ننګ کې مړ وی نه چې ګور لره روان سو لتل تکا چې د قام په ننګ کې عمر هغه زویا په عالم کې د خپل پلار غاړه کاله کاله نو په پښتونواله کې د هغه مرګ چې د ننګۍ په لار کې وي ډېر ښه دی خوشحال خان د دنیا او ژوندون ټول ننګڼي که پت نه وي ژوندون هم نسته او د پت سره ژوندون که څه هم خوار وي مګر ساری د پاچاهي دی جهان شرم نام و ننګ دی که دا نوي جهان رنګ دی چې خوشحال باندې ناستی کا دا پوزی نه دی او رنګ دی پنځم بډایي او تمول پښتونواله کې بډایي او تمول خاص د دغه لپاره د چې نور استفاده ځینې وکړي بخل او کنګي په پښتو کې نسته پښتون د مال سره له دې پلوه مینه لري چې نور یې وخوري خان خو هم سخي ونی سړی و د خدای ګوډمال ټول د سخا په لار کې مصرف کړی دی دی وایي چې ګټل خورول بخل کازوان هغه چې تور لري د توري خان هغه چې ته په ګېړه وخورې هابته سي د مجلس سره چې خول سي خوان هغه د خان په نظر کې د بړی هغه څوک دی چې د ثروت ګټه نور اخلي دولتمن سړی هغه بللی بویا دولتمن سړی هغه بللی بویا چې د سیند دی جدا د چا واله سي خوشحال خان وایي چې زه د زرو دښمن یم او یو غړی نه یریږم ننګلې سړی خپل دښمن تر ځان د مخه کوي نو ځکه زر زما له لاسه تښتي زه او زر سره له ځایه غلیمان یو په جهان کې غلیمان سره رغېږي زه او زر سره له ځایه غلیمان یو په جهان کې غلیمان سره رغېږي چې غلیم د مړني په نظر کیوزي نورې زړه د مرګ ته فروپړ کېږي شاه زلمي به خپل غلیم کاترزن وړاندې ونامردو ته پسل حیلې درېږي دا وزینې خلص مواد چې موږ د پښتون خوشحال خان تر عنوان لاندې راوړو ځکه چې دا مضمون ارتلمن لري نو مو اختصار په سبب لنډ کړي البته په خپل ویونکي به هم د خان په کلام کې د پښتونوالي ډېر مزایا ومومي